تصور وکړئ د شپې ناوخته پورې په بستر کې پروت یې، د څو ورځو مخکې خبرې بیا په ذهن کې ګرځوي، د هرې خبرې تحقیق کوئ یا د وړې پریکړې یعنی فیصلې په اړه اندېښمن یې، حتی تر دې پورې سوچونه کوئ چې سبا لپاره کم کالي یعنی کمې جامې واغوندم. ډېر خلک د داسې ستړي کوونکو فکرونو او سوچونو سره مخامخ دي چې هیڅکله نه درېږي. دا یوازې ژور فکر نه دی بلکې ډېر فکر کول دي، او دا اکثر د انسان د سکون او آرام پټ دښمن ګرځي. ډېر فکر کول د لوی فکري ستونزې په صورت راځي چې ژوند ګډوډوي، بدن او ذهن ستړي کوي، اندېښنه ډېروي او ډېرې ښې موقعې له منځه وړي. ځینې وخت ډېر فکر کول عادي وي یعنی نورمل وي، خو چې کله دا عادت تل پاتې شي او انسان ترې خلاص نشي نو دا یوه سخته ستونزه ګرځي. یعنی کله چې فکر کول دومره ډېر شي چې د کنټرول نه وځي او د انسان سکون او ورځنی ژوند ګډوډوي نو هغه وخت دا یوه ستونزه وي چې علاج او حل ته اړتیا لري. په دې ویډیو کې به ښکاره شي چې ډېر فکر کول څه ډول عادت دی، ولې ذهن یې ښکار کیږي او د انسان په روغتیا، پریکړو، اړیکو او ورځني ژوند څه اثر کوي چې ذهن ته بیرته آرام او سکون ورکړي. ډېر فکر کول څه شی دی؟ په اصل کې ډېر فکر کول هغه عادت دی چې یو څوک په یوه وړه خبره یا پیښه بار فکرونه او سوچونه کوي تر دې چې دا فکر کول بې ګټې او د مزاحمت سبب شي. دا د ذهن یوه کړۍ ده، یو تړلی شوی زنځیر دی چې انسان پکې بند پاتې کیږي او مخ په وړاندې تګ نشي کولی. ډېر خلک ډېر فکر کول ښه ګڼي، خو په حقیقت کې د دې بېلابېل صورتونه شته چې هر یو یې جلا معنا لري. تر ټولو اول اوور تھینکینګ، ډېر فکر کول، یعنی داسې عادت چې یو څوک د اوسني یا راتلونکي حالاتو په اړه ډېر زیات فکر کوي، هر څه څېړي، د هر څه تحقیق کوي او اکثره وخت د منفي پایلو یعنی نتیجو ګمان کوي. د دومره ډېرو ګماني پایلو یعنی نتیجو په اړه ژور فکر کول اکثره د ډیسیژن پیرالایسس یعنی د پریکړې فلج سبب ګرځي. یعنی کله چې یو څوک دومره ډېر امکانونه، ګمانونه او کیسې په ذهن کې ګرځوي چې بیا هیڅ پریکړه نشي کولی. مثال لکه کله چې څوک دکان ته ولاړ شي نو چې شیان اخلي نو دومره ډېر فکر پرې کوي چې ساعتونه وخت یې ضایع شي. دویم دا چې رومینیشن، دا بیا په خاص ډول د تیرو منفي او زړه خوږو پیښو یا حالاتو په اړه پرله پسې سوچ کول دي. پکې انسان له ځانه سره داسې خبرې کوي کاشکې ما هغه وخت داسې کړي وای یا زه تل کارونه خرابوم. دا ډول فکر او سوچ انسان غمجنوي، زړه یې خفه کوي او ډېر وخت یې ډپریشن ته بیایي. دریم دا چې ووري یعنی اندېښنه، دا هم د ډېر فکر کولو یو صورت دی، خو فرق یې دا دی چې اندېښنه پر راتلونکي ګماني خطرونو توجه ورکوي. یعنی کله مونږ وایو که داسې وشي خدای مه کړه نو دا ستونزه به رامنځته شي. دا د GAD جنرالایزډ انزایټي ډیسورډرز یوه مهمه نښه ده. رومینیشن او ووري په منځ کې فرق دا دی چې رومینیشن په تیرو وختونو باندې ژور فکر کول وي، خو ووري یعنی اندېښنه په راتلونکي باندې. دواړه که اوږده شي احساساتي کړاو زیاتوي. زموږ ذهن کله داسې کیږي چې په دوه مدارو فکرونو کې بند پاتې شي. په دې کې دوه مهم لاملونه دي یعنی دوه مهمې وجې دي چې پکې یو دی پرفیکشنزم یعنی کمال پسندي او دویم دی کټسټروپایزینګ ناورین جوړونه یعنی مصیبت جوړونه. اول دی پرفیکشنزم کمال پسندي، مطلب هر کار بې عیبه او سل په سلو کې کامل غوښتل، یعنی د وړو تېروتنو او غلطیانو هم نه زغمل. داسې خلک تل ځان ته وایي چې یا به هر څه کامل یعنی پوره کوم او یا به هیڅ نه وي، نو نتیجه یې دا وي چې ډېر فکر کوي او بیا کار نیمګړی پرېږدي. دویم کټسټروفایزینګ ناورین جوړونه یعنی مصیبت جوړونه، مطلب هره کوچنۍ ستونزه یا غلطي د سترې تباهي حالت په سترګه لیدل. له یوې وړې تېروتنې داسې فکر کول لکه ژوند ټول برباد شو. دا فکر اکثر د خپګان، اندېښنې او پخوانیو بدو تجربو سره تړلی وي. ډېر فکر کول یوازې په ذهن کې نه پاتې کیږي بلکې د انسان د ژوند هره برخه اغېزمنوي یعنی اثر پرې کوي، لکه ذهني روغتیا، پریکړې، اړیکې او ورځنی کار. ډېر فکر کول خوب ګډوډوي. کله چې څوک ویده شي ذهن یې بیا هم د سبا د کارونو او د تیرو خبرو په اړه ګرځي. د کار ستړیا، بېخوبي او پریشر زیاتوي. ډېر فکر کوونکی انسان د خپل ځان سخت قاضي وي، تل په ځان کې نیمګړتیاوې لټوي. تحقیقات ښیي چې ډېر فکر کول د دماغو جوړښت هم بدلوي. ډېر فکر کولو سره د پیری فرنټل کورټکس فعالیت زیاتیږي یعنی اکټیویټ کیږي چې د فکر او احساساتو کنټرول کوي. امګډالا غټیږي چې د ویرې او د اندېښنې برخه دی. هایپوکیمپس د حافظې برخه کمزوري کیږي. ډېر فکر کول ډیسیژن پیرالایسس یعنی د پریکړې فلج پیدا کوي. نو انسان د یوې کوچنۍ پریکړې لپاره هم ډېر وخت ضایع کوي. له دې امله کارونه ځنډیږي یعنی اوږدیږي او ډېر فرصتونه له لاسه وځي. دا حالت د شخصي پرمختګ مخه نیسي ځکه انسان د ناکامۍ له ویرې خطر یعنی ریسک نه اخلي. ډېر فکر کول د اړیکو یعنی تعلقاتو لپاره خطرناک
خطرناک دی. که یو څوک د خپل ملګري یا د بل چا په هر خبره او حرکت باندې ډیر ګمانونه کوي، نو د دې فکر پایله یعنی نتیجه دا وي چې شک، بدګماني، حسد او بې باوري په منځ کې زیاته وي. د ساينس له مخې داسې لارې شته چې د ذهن عادتونه بیرته سم او بدل کړي. ښه خبره دا دی چې ډیر فکر کول یو زده شوی عادت دی او هر زده شوی عادت بیرته بدلیږي. نو انسان ته پکار دی چې په دې ځان پوهه کړي چې ډیر فکر کول د انسان ژوند لپاره د خطر سبب ګرځي. ډیر فکر کول نه دایمي بیماری دی او نه لا علاج ستونزه، بلکې یو عادت دی چې بیرته له منځه وړل کیدای شي.